قدرمنو سلامونه او احترامات د نیمې شپې سندرې خوند کړي. نن په داسې سندریز ماحول کې ناست یم چې زما نه ګیر چاپېره به تاسو دغه معتبر ګلمخي نورمخي نومونه وینئ. ټول زما استادان دي، نیغ په نیغه یا انډایرکټ. د چا نه مې شعر زده کړی دی، د چا نه مې ټپه زده کړې ده، د چا نه مې لیک زده کړی دی او چا راته ژوند ښودلی دی. بیا د دوی تر څنګه د سندرې د دنیا یو نوی ګل ښاغلی راشد خان راشد صاحب هم ناست دی. یاد دې وي چې د نننۍ شپې دغه د نیمې شپې سندرې چې دي دا د ډېر محترم پیر ممتاز اورکزی صاحب ته ډالۍ وي، دا د همدرد یوسفزی صاحب ته ډالۍ وي، دا د خان زمان کاکړ صاحب ته یو ډېر کلک او پوخ مبارز او د دې تر څنګه فیصل باران صاحب د تنقید د دنیا یو نوم دا د دوی ټولو ته ډالۍ وي. او دا د مشرانو په خوښه دا سوغات او دا ډالۍ دي چې وایي چې حیات روغاني زمونږ د ټولو ډېر خوږ مشر حیات روغاني صاحب ته دي د پښتون رسالې چیف ایډیټر هغو ته دې هم ډالۍ وي. وایي د جنۍ مورې جنتي شي ګور صاحب، د جنۍ مورې جنتي شي رالویه تا کړه مینه ما سره کوي. ښاغلی راشد خان راشد صاحب ارشاد. ساحل صاحب شعرونه په رباعیه کې ارشاد جی ارشاد او هغې نه پس یو کلام دی. ارشاد صحیح ده، بالکل ټیک دی. چې ارشاد قربان ما درله د ګل جنازه نه راوړه آها راغلم خو په لاس کې مې لمبا راوړه پاسه خوبه ولې سترګې پرانیزه ما درله د ورځ رڼا په شپه راوړه زور د اورېدو لرې که نه لرې اوښکو مې تازه یوه کیسه راوړه بې د یار د ذکره فکره بل کما روح لامې اسباب د ګناه مه راوړه سړیکه د سایل د زړه پر هر وکړه زلفې کا خوري وري ډیوا چمن زما دی بهارونه یې پردي دي ازغې ته جوړم خو ګلونه یې پردي چمن زما دی. واه راشد ډېر ښه. ته دې د زلفو شوګیرولا جوټې مه ورکوه دې د زلفو شوګیرولا جوټې مه ورکوه ته دې د زلفو شوګیرولا جوټې مه وړه سازونه د سپرلي ټولې نغمې سایلا وړه سازونه د
سپرلي ټولې نغمې ساحله واړه سازونه د سپرلي ټولې نغمې ساحله واړه سازونه د سپرلي ټولې نغمې ساحله کسی زمون دی کسی زمون دی خنمونا پردی پردی دی زوڑم خوب گلونا یہ پردی پردی چمن زمان واہ 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 سنو پیرانو ته خبره داسې څومره هم زموږ نه محرمې جوړ دی راشد لګیا دی سره ټول ملګري ناست دي افسر ټول ملګري یاد کړه ټول زموږ مشران یاد کړه که ممتاز لالا دی که همدرد دی که فاران دی خو دا ماښام زه یم چې زموږ د ټولو استاد چې دی زموږ چې څومره مقامي شاعر ورته زه یم د سایل صاحب په نوم ډېره مننه کومه چې ما ټوله ورځ د بل حکم منلی دی لالا دا یو ماښام مې ځان پسې لیکلی دی او یو کس وړي په ورو ورو زما له ذاته بدرنګۍ یو کس دی مهربان دی بلا ښکلی دی خاص آباد او بریالي اوسئ د نن ماښام هم په دغه ځای باندې پای ته رسي